الحمدلله درنګې په زرګاو شاګردان چې دي هغه مونږ نه فارغ شوي دي، اوس هم شته دی، خو بیا که مونږ د تحقیق په لحاظ سره خبره وکړو نو الحمدلله تر دې دمه ما سره 55 شاګردانو د ما په نګرانۍ کې د امفل تحقیق کړی، د امفل مقالې لیکلي دي، یعنې زه د هغو نګران پاتې شوی یم. او تر اوس تر دې دمې الحمدلله 15 پی ایچ ډي چې دي هغه یې ما نه فارغ شوي، یعنې 15 پی ایچ ډي ډاکټرانو زه نګران سوپروایزر پاتې شوی یم. راځه چرته کې لرې ځنګلونو کې ساه اخلو، راځه چرته کې لرې ځنګلونو کې ساه اخلو، د ښار خلک مو نه پرېږدي په غرونو کې ساه اخلو. مهرباني راځه چرته کې لرې ځنګلونو کې ساه اخلو، د ښار خلک مو نه پرېږدي په غرونو کې ساه اخلو. او بارود بارود ماحول کې لمبه کیږو ایره کیږو، بارود ماحول کې لمبه کیږو ایره کیږو، ارمان چې کله مونږ به هم ګلونو کې ساه اخلو. اوه ډېر مهرباني. ډېر ښه. او دستور د مینې هیر انسانیت نه لرې کیږو، دستور د مینې هیر انسانیت نه لرې کیږو، غټیږو چې رواج د نفرتونو کې ساه اخلو. د دې وخت نه که څو تنګ یم، د دې وخت نه که څو تنګ یم، تختم نه ورسره په جنګ یم، څاڅکی نه یم چې به ورک شم، څاڅکی نه یم چې به ورک شم، سمندر یم په غورځنګ یم، چې ظالم او کبرجن وي، چې ظالم او کبرجن وي، زه مستر ترېنه په څنګ یم. سلامونه احترامات ملګرو، سمر افریدی یم. امید دی چې ټول ملګري به روغ جوړ وي او د خپل ژوند نه به خوندونه او مزې اخلي. پروګرام دی د انګازي ټي وي ادبي سیرې، او په ادبي سیرې کې را سره نن میلمه دی د جمرود د سیمې ډېر ګران محترم پروفیسر ډاکټر منظور مستر افریدی صاحب. د سره به د په ژوند فن هم څو خبرې اترې کوو، او دنه به ستاسو په غوښتنه باندې څو شعرونه ضرور ریکارډینګ کوو. ټولو نه مخکې خو ډاکټر صاحب ته په خپل پروګرام کې په خیرالي او ستړي مه شي وایم السلام علیکم. وعلیکم السلام سمر صاحب، ستاسو ډیره مننه ادا کوم، او د انګازي ټي وي د ټیم هم چې دلته راغلو ما ته هم د درناوی وبخلو، مننه او تشکر. ډیره مننه. ډاکټر صاحب ژوند هم څنګه روان دی؟ الحمدلله الله شکرونه دي، ښه په مزو کې او ښه مصروفه او ښه خوندونه ترې اخلو. ډیره مننه. ډاکټر صاحب شاعرین په کومو حالاتو کې شروع کړه؟ سمر صاحب شاعري خو دا عطای خداوندي ده، یعنی دا د الله تعالی طرفه یوه تحفه ده، یوه پیرزوینه ده. او یقینا چې یو کس چې ده وغواړي چې زه شاعري کول غواړم او زه شاعر جوړېدل غواړم، خو چې څو پورې هغه کې هغه خپل صلاحیت یا د الله طرفه د پیرزوینه نه وي نو هغه نشي جوړېدی. نو دغه رنګې دا یو زه به دا ویم چې الله طرفه یوه پیرزوینه وه چې هغه درنګې ما شاعري شروع کړله. د سکول زمانې نه د خاطر افریدي چې کوم دیوان و هغه مونږ یو ملګري کلاس ته راوړو، هغو نه وی شعرونه ویل، هغې سره بیا د ما مینه پیدا شوله. درنګې د خاطر افریدي په ډېر کم عمر کې ما بیا ډېر زیات غزلونه او شعرونه هغه په یادو ماته زده شول. بیا په خاص توګه باندې کالج او یونیورسټۍ په دور کې چې کله انسان لږ میچور ورشي او د حالاتو باندې پوه شي، خپله معاشره وکسي، نو بیا په دې دور کې زه ویم چې یارې دغه شاعري چې ده په هغه کې بیا لیکل په خپله زیات شروع کړل او دغه رنګ د سفر هم جاري وساتلو. ډاکټر صاحب تاسو زیات ژوند په سیاسي هلو ځلو باندې مختصر داسې دی چې په هغې باندې، خو مونږ تاسو شاعري اورو ګورو فیسبوک د لارې داسې نورو ملګریو نه، نو ځکه تاله مونږ راغلي یو ځل بیا یې له راغلي یو ځل مخکې مې تاسو سره مونږ یو مرکه کړې وه، نو مونږ چې یاره دا پیر ورسره لکه بیا یو څه ملګري مې داسې وو چې مونږ سره یو وټساپ میسنجر په لارو باندې دا رابطې وکړي چې یاره ډاکټر صاحب سره یو مرکه پکار دی، یو څو شعرونه یو څو غزلې ترې نه اورو، نو خبرې هم کوو انشاءالله غزلې مې نه اورو. خو که دا راته ووایو چې په خپلو کې د شاعري او عشق څه تعلق شته که نه؟ دا خو یو بنیادی سوال دی. ما په نظر کې بالکل د شاعري او د عشق پلو کې ډېر زیات تعلق شته دی.
بیا دغه عشق چې دی دا په کم لحاظ باندې او په کم ډول باندې نو دا عشق حقیقي وي او عشق مجازي وي. بیا عشق مجازي کې چې دی هغه د خپل محبوب سره چې دی هغه هم عشق دی او بیا د خپلې معاشرې نه متاثره کېدل په خپل چاپېرچل کې هر یوه داسې خبره یا هر داسې یو شخصیت یا داسې یوه واقعه چې هغه په انسان باندې اثر ولري نو بیا یو شاعر سړی مجبوریږي چې په هغې باندې لیکل وکړي نو دا د معاشرې سره هم عشق دی. نو یقینا چې د شاعرۍ او د عشق خپلو کې یو مضبوط تعلق بالکل په یو ډول یا په بل ډول باندې شته دی. ٹھیک ډاکټر صاحب اسلامو په سٹارټ کې په شروع کې د چا نه واغسته چې کوم استاد ادبي استاد هم چې وي؟ ما خو داسې ډېره اصلاح نه اغستې خو په اوله کې ما اصلاح د خپل مونږ ګاونډي محترم مقدر شاه مقدر صاحب نه وې اغسته. هغو په ډېرو شیانو باندې زه پوه کړی یم او بیا هغې نه پس مطلب دی چې په خپله داسې ما لیکل شروع کړل نو په اوله کې د مقدر صاحب نه مې اصلاح اغستې ده. ډاکټر صاحب په کلاسیک ادب او جدید ادب کې د چا نه متاثره یې؟ کلاسیک ادب کې په زیاتره خو زه د خوشحال خان خټک نه متاثره یم چې هغه د پښتنو یو مبارز تیر شوی دی، د تورې و د قلم خاوند تیر شوی دی. په هغه شاعرۍ کې ما په خیال باندې چې تقریبا په هر یو موضوع باندې موږ ته لیکل میلاویږي. بالکل. بیا په جدید ادب کې د پښتو په کې په خاص توګه باندې د ستر حمزه شینواري نه بیا د خاطر اپریدي دغه رنګم شته دی، بیا مونږ خپل تره چې کېږي د خیبر اپریدی یغه نه متاثره یم. دارنګې بیا ویسره عباسین یوسفزی صاحب نو دا یو څو شاعران دي چې دونه مطلب زه زیات متاثره یم. ډاکټر صاحب په ولس کې د شاعر څومره قدر دی؟ شاعر دا یو حساس سړی وي. شاعر په معاشره کې چې څه ویني هغه د قلم په ذریعه باندې هغه اظهار کوي، که هغه بد وي که ښه وي، که هغه داسې څه نازک واقعات وي یا نور څه، که هغه د خوشحالي موقع وي که هغه د غم موقع وي، هغه ټول د خپل قلم په ذریعه باندې ظاهروي. خو د بده مرغه زموږ په معاشره کې هغه منزلت، هغه مقام او هغه ځای چې کم شاعر ته پکار دی نو هغه نه میلاو شوی. دا زه صرف اوس نه یم یا صرف د دې دور خبره نه کوم بلکې ډېر پخوا باندې ستر حمزه شینواري دا ویلي وو چې لوړګیني د شاعرانو قدر نه کا غورځولي لالونه په ډېران دي. خو شاعر د یو زیرک انسان وي، حساس سړی وي او شاعر ته د کام سترګې ویلی شي چې په دا باندې کام ژوندی وي او کام چې لیدل کوي د شاعر په ذریعه باندې کوي. په مختلفو معاشرو کې د ازادۍ په تحریکونو کې دارنګې شاعرانو غټ کردارونه ادا کړي دي. هغه په مغرب کې هم او په مشرق کې هم. دلته مشرق کې که مونږ وګورو دارنګې ستر خوشحال خان خټک چې هغه د پښتنو سالار تیر شوی دی او مغولو په خلاف باندې مبارزې کړي دي. بیا د پاکستان په جوړېدو کې که بیا مونږ وګورو نو علامه اقبال چې کومه شاعري ده او هغه څنګه یو رنګ راوړی دی. خو چې کوم مقام ته پکار دی د بده مرغه چې هغه ورته نه میلاو شوی. ډاکټر صاحب خبرې هم روانې وي خو څو شعرونه مې نه ضرور اورو، نو کوم داسې غزل وي موږ ته ډالۍ کې مینوال وي موري؟ سمر صاحب مینوالو ته د یو غزل ډالۍ دی چې ساز هم پکې نه وي، راز و نیاز هم پکې نه وي. چې ساز هم پکې نه وي، راز و نیاز هم پکې نه وي او بې خونده شي ښارونه چې څه ناز هم پکې نه وي. واه واه مننه. چې ساز هم پکې نه وي، راز و نیاز هم پکې نه وي او بې خونده شي ښارونه چې څه ناز هم پکې نه وي. مهرباني. او مخکې شعر دی سا ډوبی شي مین سړی خراب داسې محفل کې. سا ډوبی شي، سا ډوبی شي مین سړی خراب داسې محفل کې چې ذکر حقیقي نه وي مجاز هم پکې نه وي. واه ډېر ښه دی. مهرباني. منم حسن پرست یم خو پتش حسن مین نه. منم حسن پرست یم خو پتش حسن مین نه. او هغه ښکلی څه دی ښکلی چې یو راز هم پکې نه وي. بیا وایه ډاکټر صاحب. مهرباني. منم حسن پرست یم خو پتش حسن مین نه او هغه ښکلی څه دی ښکلی چې یو راز هم پکې نه وي. واه ډېر ښه دی. او له داسې محبت نه هډو نه محبت ښه دی
له داسې محبت نه هړو نه محبت ښه دی. له داسې محبت نه هډو نه محبت ښه دی چې ناز هم پکې نه وي او انداز هم پکې نه وي. مهرباني. ډېر ښه دی. او په یو رنګ کې شیرنګ سړی په داسې زندګۍ کې په یو رنګ کې شیرنګ سړی په داسې زندګۍ کې نشیب چې پکې نه وي او فراز هم پکې نه وي. واه ډېر ښه دی. بیا وایه جیده شعر ډېر. په یو رنګ کې شیرنګ سړی په داسې زندګۍ کې نشیب چې پکې نه وي او فراز هم پکې نه وي. ډېر ښه دی. مهرباني. او جرأت نشي خبرو کې له ډېر هجر نه پسته. جرأت نشي خبرو کې له ډېر هجر نه پسته او انجام خو یې لا پرېږده چې آغاز هم پکې نه وي. ډېر ښه. مهرباني. مهرباني. دا یو بل غزل دی. بالکل اورو. ډېر ښه. راځه چرته کې لرې ځنګلونو کې ساه اخلو. راځه چرته کې لرې ځنګلونو کې ساه اخلو او د ښار خلک مو نه پرېږدي په غرونو کې ساه اخلو. مهرباني. راځه چرته کې لرې ځنګلونو کې ساه اخلو د ښار خلک مو نه پرېږدي په غرونو کې ساه اخلو. ډېر ښه دی. او بارود ماحول کې لمبه کیږو ایره کیږو. بارود ماحول کې لمبه کیږو ایره کیږو. ارمان چې کله مونږ به هم ګلونو کې ساه اخلو. اوهو ډېر مهرباني. ډېر ښه دی. او دستور د مینې هیر انسانیت نه لرې کیږو. دستور د مینې هیر انسانیت نه لرې کیږو. غټیږو چې رواج د نفرتونو کې ساه اخلو. ډېر ښه دی. بیا وایه جیده شعر. مهرباني. دستور د مینې هیر انسانیت نه لرې کیږو او غټیږو چې رواج د نفرتونو کې ساه اخلو. ډېر ښه دی. او جرګه به شو راغونډ به شو خو سوله دې بس راشي. واه جرګه به شو راغونډ به شو سوله دې بس راشي. خو سوله دې بس راشي تر کومه به یې خدایه په جنګونو کې ساه اخلو. واه ډېر ښه دی. او لټیږو چتیږو د سامراج خوله ماتول دي. لټیږو او چتیږو د سامراج خوله ماتول دي او ملګرو نور به څومره پیغورونو کې ساه اخلو. ډاکټر صاحب دا شعر بیا وایه. مهرباني. لټیږو او چتیږو د سامراج خوله ماتول دي او ملګرو نور به څومره پیغورونو کې ساه اخلو. ډېر ښه. او جړه پټو خاندو مونږه چل د نفاق زده کړو. جړه پټو خاندو مونږ چل د نفاق زده کړو او کمال د نو اندازونو کې ساه اخلو. واه ډېر ښکلی. ډېر ښکلی. او محفل کې راته ګورې زه هم تا ته بڼو لاندې. محفل کې راته ګورې زه هم تا ته بڼو لاندې. او اغیار دی ګیر چاپیره په رازونو کې ساه اخلو. مهرباني. آهونه او زبیرګي دي فریادونه ټول وطن کې. آهونه او زبیرګي دي فریادونه ټول وطن کې په داسې عجیبه غوندې سازونو کې ساه اخلو. ډېر ښه. ډېر ښکلی. او بې کوره شو قتلیږو دا مې واوره نه ختمیږو. بې کوره شو قتلیږو دا مې واوره نه ختمیږو. او مغوله لویو سازشونو کې ساه اخلو. ډاکټر صاحب بیا دا شعر. مهرباني. بې کوره شو قتلیږو دا مې واوره نه ختمیږو او مغوله لویو سازشونو کې ساه اخلو. او لونګ کرو چې عام شي محبت په دغه خاوره. لونګ کرو چې عام شي محبت په دغه خاوره بس ټول به د لونګو په باغونو کې ساه اخلو. واه ډاکټر صاحب دا شعر بیا یو ځل. لونګ کرو چې عام شي محبت په دغه خاوره بس ټول به د لونګو په باغونو کې ساه اخلو. او قتلونه ورځ په ورځ دي خو قاتل یې نامعلوم دی. قتلونه ورځ په ورځ دي خو قاتل یې نامعلوم دی. او مستره صد جبر په وختونو کې ساه اخلو. واه ډاکټر صاحب. مهرباني. ډېره مننه. ډېر مزیدار. ډاکټر صاحب په مستقبل کې هم سیره ده. مستقبل کې یو خدا انشاءالله چې زه خپل د شعري مجموعه چې ده د یو کتاب په شکل کې راوړم او انشاءالله بیا زه په نثر باندې هم کار شروع کوم. یو خدای اراده لرم چې انشاءالله پښتو خدمت چې جاری وساتم. ډېر ښه. دویم دا چې په خاص توګه باندې موږ نوی کول چې دی دا تعلیم سره مخ شي او په کومو علاقو کې چې تعلیم کمی دی چې هلته موږ تعلیم ورسوو. نو انشاءالله په مستقبل کې دا اراده لرم چې څومره کیدی شي چې د تعلیم رڼا په خپله علاقه کې او بیا خپل علاقې نه پس په ټولو پښتنو علاقه کې او په ټول وطن کې د تعلیم رڼا او د تحقیق رڼا چې ده انشاءالله زه خورا کړم. ډېر ښه. ډاکټر صاحب که دا راته وایي چې تاسو خو د چې کوم تعلیمي زده کړې او هلې ځلې
تر دې دمه څومره شاګردانې تاسو هسې وي چې هغې پي ایچ ډي کړي وي په کومو هغه کې وی کړي وي داسې مختصر که راته پرې لږه رڼا واچوي الحمدلله دارنګې په زرګاو شاګردان چې دي هغه مونږ نه فارغ شوي دي اوس هم شته دی خو بیا که مونږ د تحقیق په لحاظ سره خبره وکړو نو الحمدلله تر دې دمه ما سره 55 شاګردانو ما په نگرانۍ کې د امفیل تحقیق کړی د امفیل مقالې لیکلي یعنی زه د هغو نگران پاتې شوی یم او تر اوس تر دې دمې الحمدلله 15 پی ایچ ډي چې دي هغه ما نه فارغ شوي یعنی 15 پی ایچ ډي ډاکټرانو زه نگران سپروایزر پاتې شوی یم ماشاءالله ډېر ښه ډېر ښه ډاکټر صاحب نور به راته څه ډالۍ کوي نور د بل یو غزل دی چې یو څو نن لیونې ټپې کوم او بیا ځم یو څو نن لیونې ټپې کوم او بیا ځم او کوڅه کې د یار ښې چغې وهم او بیا ځم یو څو نن لیونې ټپې کوم او بیا ځم او کوڅه کې د یار ښې چغې وهم او بیا ځم او د نورو په لاسونو کې قلم زمونږ ټوپک د نورو په لاسونو کې قلم زمونږ ټوپک خپل قام نه د ناسور به ختموم او بیا ځم د نورو په لاسونو کې قلم زمونږ ټوپک او د خپل قام نه د ناسور به ختموم او بیا ځم او سپرلي کې په کوم ځای چې مونږ واده ورسره کړی سپرلي کې په کوم ځای چې مونږ واده ورسره کړی نن هغه یو یادګار باندې ګل ږدم او بیا ځم مننه سپرلي کې په کوم ځای چې مونږ واده ورسره کړی نن هغه یو یادګار باندې ګل ږدمه او بیا ځم او خراب یم ساقي جانه لږ غمونه هېروم خراب یم ساقي جانه لږ غمونه هېروم پیالې راکوه زر شه چې اسکم او بیا ځم او غاصبه اوس بېرغ د بغاوت مې اوچت کړی غاصبه اوس بېرغ د بغاوت مې اوچت کړی خپل حق درنه په زور به شو کوم او بیا ځم مهرباني ډیره مننه غاصبه اوس بیرغ د بغاوت مې اوچت کړی خپل حق درنه په زور به شو کوم او بیا ځم او زه ځان له لښکر یې د ماڼۍ مخکې پرلت یم زه د ماڼۍ مخکې پرلت یم حقونه په جانان وراړوم او بیا ځم مننه زه ځان له لښکر یې د ماڼۍ مخکې پرلت یم حقونه په جانان وراړوم او بیا ځم او ته ګوره چې بیمار مستر رغیږي او که نه ته ګوره چې بیمار مستر رغیږي او که نه یو ځل ورته به سترګې توروم او بیا ځم ډېره مهرباني ډېره مهرباني ستاسو توجه نور وی نساورو جی ښه دا بل غزل ارشاد بالکل جی عرض دی چې اول یې ولې کړي چې بیا لوزونه ماتوي اول یې ولې کړي چې بیا لفظونه ماتوي اول یې ولې کړي چې بیا لوزونه ماتوي او دا څنګه انسانان دي بیخي زړونه ماتوي اول یې ولې کړي چې بیا لوزونه ماتوي او دا څنګه انسانان دي بیخي زړونه ماتوي او اغیار څه په هنر باندې هدف پوره کوي اغیار څه په هنر باندې هدف پوره کوي او زما د قام بچو نه قلمونه ماتوي مهرباني اغیار څه په هنر باندې هدف پوره کوي او زما د قام بچو نه قلمونه ماتوي او ځینې سم پکې لالچ لیونی کړي ځینې سم پکې لالچ لیونی کړي او بس هیڅ پیڅه خلکو له سرونه ماتوي ډېر ښه بیا وایي جی شعر ډېر زبردست ځینې سم پکې لالچ لیونی کړي بس هیڅ پیڅه خلکو له سرونه ماتوي او منزل ته رسېدل همیش په لوړو حوصلو شي منزل ته رسېدل همیش په لوړو حوصلو شي جذبې چې په غورځنګ شي ګوره غرونه ماتوي ډېر ښه څومره عقیده په سپېلنو یې پخه شوې څومره عقیده په سپېلنو یې پخه شوې سحر او ماښام ځان له نظرونه ماتوي مهرباني څومره عقیده په سپېلنو یې پخه شوې سحر او ماښام ځان له نظرونه ماتوي ماڼۍ نن د زردارو په خطره کې راته ښکاري
ماڼۍ نن د زردارو په خطره کې راته ښکاري. وسیله یې د زوروره چنارونه ماتوي. جی بیا وایه انقلاب طرف ته اشاره ده. ډېر ښه دی. ماڼۍ نن د زردارو په خطره کې راته ښکاري. وسیله یې د زوروره چنارونه ماتوي. ډېر ښه خو د هر څه نه مستره داسې خلک تېرېدی شي. د هر څه نه مستره داسې خلک تېرېدی شي چې نن وکړي سبا له قسمونه ماتوي. مهرباني ډېره مننه ډېره مننه. ډېر حد دې پې باندې کړی. ډاکټر صاحب زړه مې نه کېږي چې د کتاب کاپیر باندې بند کړو، یو شی بل هم موږ ته ډالۍ کوي. ښه جي د ټولو مینوالو ته ارشاد تاسو وختي شعرونه مو ویل چې جی ارشاد د دې وخت نه که څو تنګ یم، د دې وخت نه که څو تنګ یم، تختم نه ورسره په جنګ یم. اوهو ډېر ښه. د دې وخت نه که څو تنګ یم، تختم نه ورسره په جنګ یم. و ساسکی نه یم چې به ورک شم، ساسکی نه یم چې به ورک شم، سمندر یم په غورځنګ یم. حد دی جی. مهرباني. ساسکی نه یم چې به ورک شم، سمندر یم په غورځنګ یم. او دا مقام می چې موندلی، دا مقام می چې موندلی، مور و پلار په دعا رنګ یم. ډېر ښکلی، ډېر ښه دی. زه پښتون یم په شا نظم، زه پښتون یم په شا نظم، نه مغول یم نه فرنګ یم. ډېر ښه دی جی. بیا وایه دا شعر. زه پښتون یم په شا نظم، نه مغول یم نه فرنګ یم. او د ګلاب خوشبویي ستا شوه، د ګلاب خوشبویي ستا شوه، د ګلاب خوشبویي ستا شوه، زه مین بس په لونګ یم. ډېر ښه. او د زردارو پروا نه کړم، د زردارو پروا نه کړم، زړه بادشاه لرم ملنګ یم. ډېر ښه، ډېر ښه. چې ظالم او کبرژن وي مقطع ده، چې ظالم او کبرژن وي زه مستر ترېنه په څنګ یم. ډېر ښه جي. دغه مقطع بیا ووایه. مهرباني. چې ظالم او کبرژن وي زه مستر ترېنه په څنګ یم. ډېره مهرباني، ډېره مننه. ډاکټر صاحب څه اهمه خبره چې تاسو یې کول غواړو؟ اهم خبره ټولو ته زما د پیغام دی او دا خواست دی چې امن، ورورولي، انسانیت و د بېکسو خدمت دا چې موږ خپل شعار وګڼو، د موږ خپل دغه لار چې کوم دی موږ خپل ژوند له وټاکو. ډېره مننه. ډېره مننه ډاکټر صاحب، د وخت راکولو یو جهان مننه. مهرباني. زما ژوند څه دعاګانې او همت دی، زما ژوند څه دعاګانې او همت دی، نه چې بل ته زه ټیټېږم اوچتېږم، بېقراره چې په زغل یم بیخي خوښ یم، بېقراره چې په زغل یم بیخي خوښ یم، چې قرار مومم بیا هله زه ورکېږم. ملګرو دا و د نن پروګرام ادبي څیرې چې د پروفیسر ډاکټر منظور مستر افریدي صاحب په ژوند فن او په ادبي خدماتو باندې مشتمل و. انشاءالله که ژوند وفا وکړه د یوې بلې ادبي څیرې سره به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. تاسو کولی شئ چې زمونږ انګازي ټي وي په یوټیوب هم سبسکرایب کړئ او د فیسبوک د لارې هم لایک کړئ. خپل کوربه عبید ثمر افریدي له د ګران منظور مستر افریدي صاحب سره په دې دعا سره ورکئ رخصت، چرته هم چې اوسئ ښاد آباد او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.